ليلة القدر په شپه باندې هر قسمه دعا تر الله نه غوښتی شي. دا ډېر عظیم الشان شپه ده. په دغه شپه چې د الله نه څه غواړي الله یې دله درکوي، چې کوم عبادت کې الله یې قبلوي. خو یو خاص دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولې ده چې د هغې اهتمام ډېر پکار دی. د حدیث امام ترمذي راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی دی. عائشه رضی الله عنها وایي چې ما ووی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، ارأیت ان علمت ای لیلة لیلة القدر ما اقول فیها. ای د الله رسوله که چېرې زه پوه شم چې دا د قدر شپه لیلة القدر ده، یعنې دا شپه د لیلة القدر ده، نو زه به پکې څه ویم؟ یعنې کله د سړي غالب ګمان یې چېرې دا شپه د څه ده؟ لیلة القدر ده، دا 20مه ده، 25مه ده، یو کم 13مه ده، زه به څه ویم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قولي ته وایه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ ته معافي کوونکی ذاتي او معافي خوښې ما ته معافي وکړه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا یعنی لیلة القدر شپه کې د دې اهتمام ډېر پکار دی. نو خو عام اوقاتو کې هم ته دا دعا کولی چې الله ته بخښنه خوښه ما وبخ، خو خاص کر د لیلة القدر په شپه کې بیا اهتمام څه دی؟ ډېر پکار دی، ځکه چې دغه شپه کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي او ګډ څه ته چې موږ ضرورت لرو هغه موږ د الله بخښنې ته ضرورت لرو چې الله موږ وبخي او الله زموږ ګناهونه معاف کړي. دې کې دا مسله یاده کوي. ګوره دعا دا نه چې ما له لیلة القدر په شپه دعا وکړه او بس دا به لازم قبلېږي، یا ما د روژې په خوله دعا وغوښته دا به لازم قبلېږي. دا خبره صحیح ده چې حدیثونو کې راغلي چې دې سړي دعا قبلېږي، دې ټیم کې دعا قبلېږي، خدایي سره نور شرطونه وي چې هغه د کتاب په اوله کې ما ذکر کړي. د ټولو نه اهمه خبره هغه دا ده، د ټولو نه اهمه د هغه انسان دعا الله قبلوي چې د هغه توجه الله ته وي. هغه د الله نه یعنی ډېر په عاجزۍ سره سوال کوي، د دې سړي دعاګانې الله قبلوي. او یو 3 ورځې مخکې زموږ څه عرب ملګري دي، د هغوی یو ګروپ ته وټساپ کې زه ورسره یم، په هغې کې هغه یو کس ویډیو راولېږله، یو سپین ږیری دی هغه په حرم کې مکه کې چېرته ناست او دعاګانې غواړي، چا دې پټه ویډیو کړې ده. هغه ویډیو یعنې زه راته د الله په کور کې قسم خورم د الله په نوم چې یعنی ما بېشماره پیرې هغه کته او زه ورته ناست وم، خو داسې ما باندې چې ته یې ویډیو اثر نه دی کړی څنګه چې ما باندې دې اثر کړی. ناشنا دا و چې دا سړی د الله سره لګیا دی په حرم کې او د الله سره یې سمه جرګه روانه کړې وه، ډېره عجیبه جرګه. یعنې د الله سره لګیا دی، دعاګانې غواړي، نو دومره جوور په دې دعاګانو کې ورننوتی چې هغه لاسونه ورسره هم ووهي لکه الله ته لګیا دی او یعنې پوره د الله سره لګیا دی. داسې الله ته مینت او زاري. یعنې یو څو خبرې زما ذهن ته رالي. یو ده چې د احسان مرتبې ته رسېده هغه داسې چې یو سړی د الله نه داسې څه غواړي لکه دی چې الله ته ګوري. یعنې دې ټیم کې د ده دا یقین خو دی چې الله زما اوري، الله معیني، دا خو د هر مسلمان دی، خو د ده د دې دعا نه ښکاري چې دی په دې خپله خبره کې صرف په ژبه نه دی لګیا، د زړه نه نو دا خبره ده. یو زموږ دا دعاګانې دي دا کومه دعا او یا او بس یو 2 منټه نه شي بیا کړس مخ دی راواچو، یا الله ما وبخو، یا الله سم ډېر مال لا کو، یا الله مزدوري مې ټیټ ولګو، یا الله پر هغه ټولې دنیا کیسې دي کیسه ختمه شوه. یعنې موږ هم دا وایو چې الله موږ ویني، که نه موږ نه وایو؟ څوک مسلمان داسې شته چې هغه دا وایي چې الله ما نه ویني؟ موږ هم وایو الله زموږ اوري. یو هسې په خوله خبره ده، یو خوله جبه او زړه ده. یعنی دی د الله سره لګیا دی لکه انسان چې انسان سره لګیا وي. او خبره ورته کوي چې ګوره ما ته دا مشکل راغلی دی نو زه په هغه پسې ورغلم نو هغه ما ته وایي چې ته وځه
نو زه بیا په تا پسې دقه شان په دعا کې لګیا دی دومره پکې ورننوتی چې په دې یعنې اشارې پکې شروع کړي دي ډېر سخت یې متاثره کړم ما دا اوس یقیني د الله سره محبت دی الله سره لګیا دی د دنیا د حال نه خبر هم نه دی او دویم چې کومه خبره مې زړه ته راله ما ګوره دی الله سره لګیا دی او قصې دي لګیا چې پوره خبره کوي او خپل حاجتونه بیانوي او پریادونه کوي ورسره لاسونه وهي یو جاړي یو هغه کریم ذات هغه عزتمند ذات سره د دې عزته سره د دې اوچت شانه ما دې ته سوچ کوم هغه دا خبره وسه اوري انسانانو کې چې داسې معمولي لږ ترقي وشي او 2 روپۍ جیب له راشي کله غریب سړی د هغه خوا د راشي او له خبرې ته غوږ هم نه ږدي یعنې عرش والا خالق د دې دنیا هغه اوس د ده دا خبره ټوله یعنې د ده دا قصه ده هغه یې اوري څومره مهربان رب دی څومره کریم رب دی بیا مې سوچ دې ته لاړ چې داسې رب دی ته چې خپل حاجتونه وغواړه یا الله دا راکه ما ته دا مسله لکه دې سړي پوره تفصیلي مسله بیان کړه هغه مسله صرف الله ته معلومه ده او بیا هغه کس ته معلومه ده الله چاته وهم نه یعنې ویم نه شرمو راښکاره هم نه کو پردې ته اوچت هم نه کړه خو د هغه په زړه څه و الله ته ووایي هغه خبر الله ځان سره ساتلی ده ته هېڅ پته نشي چې څه خبره وه ما داسې مهربان رب دی او موږ چېرته چا پسې ورشو څه خدمت ورته ووایو بیا په شیشه راپسې دومره خبرې وکړي دومره خبرې راپسې وکړو هغه به چېرته داسې 100 روپۍ چېرته لږه منډه به وي